د عطاجان ورور دغه انځور په فیسبوک باندې، ټیک ټاک باندې او ټویټر باندې ښکته پورته کیږي چې عطا ورور د اوسني نظام غړو نیولې دی په غلا باندې. هی افسوس. ګورئ، تاسو اوسنی نظام مه بدناموئ، تاسو عطا ورور مه بدناموئ. د دوه ورونو ترمنځ هم حساب کیږي. عطا ورور غل نه دی، عطا ورور غل دی، خو د افغانانو زړونه غلا کړي دي. زمونږ په افغانانو کې دا کار شته چې څنګه د خپل افغان خپې وي، څنګه منافقت وکړي د بازو کې. د ده چې کومه محترمه فیملی د هغه په بهر ملک ده، مسافر دي، دا راغلی د نن په افغانستان کې خدمت کوي افغانانو ته. تاسو کې یو ځوان تکړه شي لاړ شي که نه؟ نشئ تللی که نه؟ زه نشم تللی، زه دا کار نشم کولی. خو چې عطا خدمت کوي، عطا تاسو خپل خدمت ته نه پرېږدئ. زیاتره کسان په فیسبوک کې ویډیوګانې چې عطا په ترکیه کې کورونه واغستل، عطا دننه په افغانستان کې ځمکه واغستله، عطا د افغانانو پیسې غلا کړی. ګورئ، که عطا خیانت کړي هغه به الله تعالی ته جواب ورکوي. خو زه د عطا محترمه فیملی پیژنم. که د عطا جان د کورونه په ترکیه کې دي، دا ډېر مخکې نه دي. که په افغانستان کې دي، دا ډېر مخکې نه دي. دو د فیملی نه ښه مالداره دي، ورونه یې انجینران دي، دننه په کور کې ډاکټران لري، دو فیکټریانې لري، دو خپله سرمایه په افغانانو باندې ولګوله، خدمت یې ورته وکړي. خو هماغه بعضې افغانان را پاڅېږي نن سبا ور باندې ټاپې لګوي. ګورئ، دغه هاسپیټل چې دی دا په یوه میاشت، دوه میاشتو، یو کال، دوه کالو کې نه جوړېږي، دا وخت ته ضرورت لري. زمونږ چې کم مشران دي هغو دې بودیجه ولګي په دغه هاسپیټل باندې که نه؟ دا په 1 میلیون 2 میلیون ډالر باندې نه جوړېږي، دا ډېرې پیسې غواړي. تاسو خو عطا ته لاس ورکئ که نه؟ تاسو خو د عطا زړه د ښه کارونو نه توروئ. مه کوئ دغه منافقت، مه کوئ. د زړه نه به یې درله ازار ووځي. ایو بیچاره هغه معیوبه ورور یې څه نه دی؟ هغه تاسو ته خدمت کوي دننه په افغانستان کې. خپل ګریوان کې هم کله دا فکر کړی دی؟ نه.